تهاني الحب تسبقنا. په یو ښار کې یو کور ډېر غریبان و، یو سړی او یوه ښځه سره ګران و چې هر څومره یې ژوندونو سره کړي، خو دوی ته خدای اولاد نه ورکړي. ګرځېدله به همیش پر طبیبانو، پر تکړه ډاکټرانو، عالمانو، و خالق د به یې تل زارۍ کولې. دا رقم یې د ژوند شپې سبا کولې چې قبوله یې د خدای پر در دعا سوه. امر وسو د خالق، لور یې پیدا سوه چې هر څوک په دې نجلۍ باندې خبرېږي، د تحفو سره هغه کور ته ستنېږي. مور او پلار یې هم بې حده خوشحال دي، شکرخوانه هر ګړی د ذوالجلال دي. دوی په خپله هم دا لور ښه نازوله، هر قریب هم نازونه ورکوله، او په ټوله کورنۍ کې نازولې. رنګ په رنګ به یې جامې وررغولې چې د پلار پر کور یې ختمه دبدبه سوه. نصیب راوسته د بل کور مېلمنه سوه چې د پلار پر کور کلونه باندې تېر سوه. نوی ژوند یې کړي شروع، هغه یې هېر سوه. په دې کور کې یې ژوند ورځ په ورځ سختېږي چې یې کله رواجو باندې خبرېږي. که یې خوښ یې، که خسر دی، که لیور دی، هغه هر یو یې له خدایه ناخبر دی. خپل یور به دا په هر څه خبروله. دغې یور یې 3 زامن هم درلودله، خو د دې په اول کال کې لور پیدا سوه. ټوله کور باندې توکله په خندا سوه. ویل ته موږ په لکو یې رانیولې، تا و موږ ته دا نجلۍ راوړناولې. په 3مه شپه دا ټولو را چپه کړه، په وهلو یې غریبه تکه شنه کړه، په وهلو یې ها لور کړه ځنیېره. تر دې ژوند په مرګ خوشحاله و دا ډېره. هم یې 2 ګوتې د لاس ورڅخه پرې کړې، باندې زهر یې د ژوند ښکلې شېبې کړې. عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. چې د دې کله 5مه ورځ په ورځ به د زړه ټوټه یې بېرته ځینې مړه سوه. ټوله کور دا اختارونه ورکوله، که جبله پلا هم لور وزېږوله. دغه اوس چې څه خوارۍ پر تا چیرېږي، دغه ټوله به دې هغه ورځ یېرېږي. په اورو به دې وجود درلله پاک کړو، هماغه به دې د ژوند آخري شپه کړو. لوڼې موږ ته انسانان نه معلومېږي، نه ستا مرګ راته مېږي غوندې ښکارېږي. د غریب وجود ورځ په ورځ ننېږي، چې وخت به د بل اولاد را نږدې کېږي. هره ورځ یې د حیوان پر کوم حال دی، وایي دا مې د ژوندون آخري کال دی. د ازل لیکل په هیڅ راز نه بدلیږي، د تقدیر کارونه چاته معلومیږي. چې مدعا د اولاد کله پوره سوه، بیا یې لور خدای په نصیب کړه زلزله سوه. چې هر فرد د کور په دې نجلۍ خبرېږي، پر مایوسو تهمتونه ویل کېږي. هغه شپه یې شروع وکړه په وهلو، بیخي نه وه د انسان له پېژندلو. په اوله شپه یې مرګ ته ورنږدې کړه، د راسته لاس یې خپړه ورڅه پرې کړه. په وهلو یې پر چیره ټوله شپه کړه. په سبا یې د پلار کور ته وستنه کړه. ویل موږ په تا مصرف کړله لکونه، تا راوړي چې د لوڼو درزنونه. په دې کور کې چې اخره شپه هم دا ده، ته چې لوڼې زېږوې دا چې سزا ده. جهالت تر جهالت نه نو داسي چې انسان له پېژندلو څخه باسي. دا تر اوسه هم دا رنګ ظلم کېږي، په دې حال باندې زنانه وال کېږي. عاجزه که د بې وسه او بې زوره، خو حساب کتاب مخ ته لرو وروره. انسان نه دی چې بد وړي له انسانانو، نه حساب دی له ټولۍ د مؤمنانو. المئين فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.